Assalamu alaikum. Welcome to the Linux lecture number 13. In this lecture, we are going to discuss and the file summary and the user and group related info, how to create a user, how to delete a user, and how to create a group, how to add a user to the group in Linux system. ملګرو په دغه لیکچر کې به موږ تاسو وایو چې څنګه یو یوزر جوړ کو په لینکس کې او د هغې څنګه پاسورډ چینج کړي او همداشان یو ګروپ څنګه جوړیږي ګروپ چې د یوزر چې ده همداشان مختلف ټاپکس باندې به خبرې وکړو د یوزر مربوطه. نو مخکې له دې چې خپل سلاید ته لاړ شم نو زه راځم ما سره یو فیچر دی ملګرو دلته ګورئ تاسو ټایپ اف اپریټینګ سیسټم. تاسو به په لینې د اپریټینګ سیسټم فنډامنټل کې ویلي وي چې موږ سره یوزر چې دا او به های یوزر نه ملګرو اپریټینګ سیسټم 4 ټایپس لري چې دا څلورو برخو موږ سره کلاسیفای کیږي چې آر ټي او ایس تای سنگل یوزر سنگل ټاسک ریل ټایم اپریټینګ سیسټم د سنگل یوزر سنگل ټاسک سنگل یوزر مالټي ټاسک اپریټینګ سیسټم او همداشان مالټي یوزر ان مالټي ټاسکینګ اپریټینګ سیسټم. لکه من سره سنگل یوزر سنگل ټاسک اپریټینګ سیسټم نه مطلب دا چې ملګرو یو یوزر کولی شي په یو وخت کې یو وظیفه رن کړي او همداشان چې وکړي او یو یوزر په یو وخت کې لاګین شي لکه ایم اس ډاس چې هغلته به یوزران یو یوزر هغې سیسټم ته لاګین کېدلی شو او یوه وظیفه به یې رن کولی شو. داسې نشي کولی چې دا مثال ملټیفل وظیفې په سیسټم کې رن کړي او ملټیفل یوزر داخل شي. بل سنګل یوزر ان ملټي ټاسکینګ اپریټینګ سیسټم دی چې مثال یې وینډوز ده چې موږ دلته کولی شو یو یوزر داخل شي وینډوز ته او همداشان په دې کې ملټیفل وظیفې څنګه کې رن کړي چې لکه زه مثال اوس تاسو ته کرنټلی دلته ټیچینګ کوم. زه یو یوزر د سیسټم کې داخل شوی یم او ملټي ټاسکینګ مطلب ما ریکارډ خلاص کړی دی فایل ایکسپلورر مې خلاص کړی دی دا سنیفینګ ټولز دا همداشان پاور پوینټ سلایډ ملټیپل وظیفې ما رن کړي دي او زه یو یوزر یم چې دغه سیسټم ته لګنی دي ته سنګل یوزر ان ملټي ټاسکینګ اپریټینګ سیسټم ویل کېږي. لکه ښه مثال یې میک او ایس یا موږ سره وینډوز ده او بل ملټي یوزر ان ملټي ټاسکینګ اپریټینګ سیسټم دی ملګرو چې دغه ملټي یوزران یو سیسټم ته په یو وخت کې لاګین کېدلی شي او ملټیپل وظیفې رن کولی شي چې ښه مثال یې موږ سره لینکس ده چې دې لپاره ما وویل چې موږ به اوس په لینکس کې ملټیپل یوزر جوړوو هغه به هلته رن کېږي هغې سیسټم ته به انټر کېږي داخلي کې به هلته ملټیپل وظیفې څنګه کېږي رن کوي. مثال یې موږ سره چې ده موږ سره لینکس اپریټینګ سیسټم همداشان موږ سره وینډوز هم راتلی شي. نو زه راځم خپل سلایډ ته چې ډېر اهم ټاپک دی ملګرو دې باندې به تاسو پوه یاست. نو هیله ده ملګرو دغې لیکچر لږ په غور سره واورئ تر څو لږ څه پرې ګین کړي. لومړی ملګرو وایو یوزر ان ګروپ. یوزر چې دی ملګرو موږ مخته خبرې کړې دي چې موږ لینکس کې څو ډوله یوزر لرو 3 ډوله 2 ټایپس یوزر لرو چې هغه موږ سره یو روټ یوزر ده یو ریګولر یوزر ده. موږ او تاسو به اوس سیسټم ته ریګولر یوزر اډ کوو هغې پاسورډ به چینج کوو او همداشان مختلف ډول اپریشن به په هغې یوزر باندې ترسره کوو. ښه ملګرو دلته وایي چې کله تاسو په لینکس کې یو لینکس group account Unix Linux support group account which logically group multiple user account. کله ملګرو چې تاسو په لینکس اپریټینګ سیسټم کې تاسو یو یوزر جوړ کړئ د هغې یوزر سره شی راځي دغه سپورټ هم شته په لینکس کې چې د ګروپ اکاونټ هم لري. سمپلی وایم تاسو بیا چې کله تاسو په لینکس اپریټینګ سیسټم کې یو یوزر جوړ کړئ د هغې یوزر سره یو ګروپ هم جوړیږي. د دې ګروپ وظیفه چې ده یو یوزر هم جوړ کړو هغه به یو وظیفې رن کوي. همداشان د دغې یوزر لپاره مثال ما د علي په نوم یو یوزر جوړ کړو یا زینالله یا احمد د په نوم ما یو یوزر جوړ کړلو د دې یوزر لپاره په هغې وخت کې چې یوزر جوړیږي هغې سره یو ګروپ هم په همدې نوم جوړیږي. د ګروپ فایده چې ده ګروپ play a key role in file formation in process management. Each user is a part of at least one group. ګروپ چې دا یو مهم رول لوبوي موږ سره په لینکس کې که چېرته تاسو غواړئ مثال په طور موږ په یو 15 یوزران د په یو پراجیکټ باندې کار ترسره کوي نو تاسو یو ګروپ جوړ کړئ دا 15 سره یوزران را واخلئ دغې ګروپ ته یې اډ کړئ چې ګروپ ته مو اډ کړل نو تاسو اوس چې وکئ دغې ګروپ ته فایل فارمیشن څنګه کوئ
وټاکئ چې یوازې د دې ګروپ یوزران دې کولی شي چې په دغې پراجیکټ کې د کار ترسره کولی شي، دغې فایل کې د تغیرات راوستلی شي. نور د هیڅ کوم یوزر ونه توانېږي چې په دغې پروژه باندې کار ترسره کړي. دغې خلاصول او ریډ رایټ اکزیکیوشن انفارمیشن یوازې د هغې ګروپ کوم غړي چې دی هغه په پراجیکټ فایل کې مثال دلته لیکلي دي چې آل یوزر ان د دلته مثال موږ لرو یو ګروپ جوړوو په لینکس کې ګروپ ډیولپر خو نو موږ یو یوزر جوړ کړو. موږ 3 یوزران دلته علي، عین الله، احمد، دا 3 یوزران مې راواخیستل او دغه ګروپ ته موږ څنګه کړل اډ کړل. اوس آل یوزر ان د ډیولپر ګروپ کین اکسس پراجیکټ فایل. حالي چې په د ډیولپر ګروپ کې موږ سره کوم یوزران دي دا هغه به کولی شي چې پراجیکټ فایل کې کار ترسره کړي چې دوی د دغې فایل پرمیشن ولري. پرمیشن په دې سره روان ټاپک دی، ډېر اهم ټاپک دی موږ سره چې موږ سره څنګه یو فایل ته په یوزر ته پرمیشن ورکوو. نو مخکې د څخه ما دا موضوع ځکه مخکې کړله چې مثال موږ باید په یوزر باندې پوه شو چې یوزر څنګه جوړیږي په لینکس کې. یو ګروپ چې ده نو ګروپ ملګرو د دې له خاطره یا د دې لپاره مهم ده چې که چېرته تاسو وغواړئ چې یو پراجیکټ باندې کار ترسره کړئ، یو څو یوزران د په یو وخت کې په یو پراجیکټ باندې کار ترسره کړي په لینکس کې، نو تاسو د ټول یوزران راواخلئ د دې له خاطره چې سکیورټي رامنځته شي. مثال یو پراجیکټ دی، مهم پراجیکټ دی، نو غواړو چې مثال مونږ سره دې ته بل څوک اکسیس ولري. زه غواړم چې یو څو یوزرانو ته د دې وظیفه سپارم چې په دې باندې کار ترسره کړي. نور یوزران دې په دې کې نه دی خلاصولی شي د پراجیکټ، نه دې په دې کې کار ترسره. دا یوزران به خالي څنګه کولی شي په دې کې کار کولی شي. البته هغه وخت چې کله د ډیولپر کوم ګروپ غړی وي دغه یوزر، دغې ډیولپر ګروپ ته به مونږ چې کوو د دې فایل پرمیشن اساین کوو چې مثال یوازې دغه ګروپ کې چې څوک کې دي دغه ګروپ دې وکولی شي چې په دغې فایل کې تغیرات راولي او دغې کې موډیفیکیشن وکړي. یوزر آوټساید د ګروپ کې ناټ ټو اکسس د فایل، د دې ګروپ نه بغیر بهر هغه یوزران چې دې ګروپ کې موجود نه دي دغه فایل به اکسس کولی نشي او دې فایل کې به تغیرات نشي راوستلی. چې موږ سره دغه د ګروپ اړونده مو هیله د ملګرو کنسپټ مو کلیر شوی، مخته پراکټیکل چې وکړو لا به ښه کلین شي. نو زه راځم مخته مونږ سره بل چې د منیجینګ یوزر ان ګروپ. دیر آر 4 مین یوزر ایډمنسټریشن فایل ان د لینکس یونیس. ملګرو چې کله تاسو په لینکس کې یو یوزر جوړ کړئ او د هغې یوزر لپاره ګروپ هم جوړیږي په هغې نوم سره، نو د یوزر چیرته سټور کیږي او همداشان د یوزر معلومات دغې پاسورډ چیرته سټور کیږي هغه مونږ به انشاءالله په دغې کې تاسو پوه شئ. کله چې تاسو یو یوزر جوړ کړئ نو دلته ملګر چې کله تاسو یو یوزر جوړ کړئ نو موږ سره څه دی 4 مین یوزر ایډمنسټریشن فایل دی. یو یوزر مو جوړ کړلو ATC PassWD، دا یو په ATC ډایرکټري کې PassWD یو فایل ده. په دې کې چې سټور کېږي سټور یوزر اکاونټ انفارمیشن ان پاسورډ پلیس هولډر اټ هول موسٹ اف دی ډیټیل اباوټ دی اکاونټ اند د لینکس. دلته ما سره لینکس هم ملګرو پاتې شوی دی، یونیکس سیستم خو یونیکس کې موږ سره هم د ډول سره ده. په ATC PassWD دغه یو ډایرکټري د تاسو نه که پوښتنه وشي چې په ATC PassWD کې موږ سره کوم انفارمیشن سټور کېږي یا چا پوښتنه وکړله چې موږ سره لینکس کې یو یوزر مو جوړ کړلو د هغې معلومات د یوزر په باره کې معلومات دغې ID چې ده ګروپ ID یوزر ID هغه ټول د یوزر مربوطه معلومات چیرته سټور کېږي په ATC PassWD ډایرکټري کې. بل ملګرو ATC شیډو دا 10 ایډمنسټریشن فایل دی. دا ATC شیډو دا یو فایل ده په ATC ډایرکټري کې موجود ده چې دا چې دا د یوزر کوم پاسورډ چې دا په انکریپټډ فارم کې څنګه کوي سټور کوي. مثال علي یوزر مې جوړ کړلو د هغې معلومات په دلته PassWD کې وي خو د هغې کوم پاسورډ چې دا هغه دلته سټور وي په انکریپټډ فارم کې. بل ملګرو موږ سره ATC ګروپ ده، دا هم یو فایل ده کنټین ګروپ انفارمیشن فار ایچ اکاونټ. مخکې ملګرو ویل چې کله تاسو یو یوزر جوړ کړئ په لینکس کې هغې لپاره ګروپ جوړیږي، هغه ګروپ مربوطه معلومات چې دی هغه دلته په ګروپ فایل کې سټور کیږي. مثال یا تاسو یو ګروپ جوړ کړلو د ډیولپر په نوم باندې یا د ټیسټینګ په نوم باندې یو ګروپ مو جوړ کړلو بغیر له دې چې تاسو یو یوزر هغې لپاره جوړ کړئ. یو یوزر جوړ کړئ نو دلته د کوم ګروپ چې سټور کیږي هغه په ګروپ کې کنټین ګروپ انفارمیشن فار ایچ اکاونټ د هر اکاونټ
کوم ګروپ معلومات چې دی هغه دلته سټور کیږي چې مخکې به ان شاء الله پریکټیکل وګورو هلته چې څنګه دا معلومات کوم ډول معلومات دي. A to C شیډ J شیډو ده کنټین سکیور ګروپ اکاونټ انفارمیشن چې دا هم سره د ګروپ سکیور انفارمیشن مون سره سټور کوي چې مخته یې په ډیټیل سره هلته پراکټیکل به وکړو. نو دا خالي لږ غوندې تیوري ده چې تاسو دې باندې پوه یاست هلته که ما پراکټیکل کولی تاسو بیا نه پوهېدلی چې دلته لږ ایډیا ولرئ. مخته راځو سلایډ کې څه دي. خبل ملګرو دغه چیکینګ به څنګه کوئ څنګه کتلی شئ چې دې ته لاړ شئ او هغه معلومات وکړئ. نو دلته موږ سره کمانډ دی کیټ به تاسو موږ کیټ ویلی دی که نه کیټ به ولیکئ ATC ډایرکټري ته تلل غواړم په ATC ډایرکټري کې PHWD کوم فایل ده دغه کتل غواړم چې په دې کې کوم معلومات سټور دي چې هلته به موږ او تاسې ووایو چې دې کې د یوزر مربوطه معلومات سټور کیږي. cat ATC شیډو چې په دې کې د یوزر کوم انکریپټډ پاسورډ چې هغه په انکریپټډ فارم کې ساتل کېږي. cat ATC ډایرکټري ته تلل غواړم ګروپ دې ډایرکټري کې موږ سره د ګروپ اړونده معلومات سټور وي او دلته موږ سره د ګروپ اړونده معلومات سټور وي خو هغه سکیور انفارمیشن وي چې مخته یې تاسو وایو. ملګرو دا ډېر مهم کمانډ دی چې تاسو باید داسې زده وي لکه تاسو لکه څنګه چې د مړی او اوبو نوم ځای دی خپل ژوند کې دا باید داسې یاد کړي وي چې دې باندې تاسو باید ډېر حکیم یاست. زه راځم چې دغې کمانډ کې موږ سره ګورئ ملګرو موږ سره چې دی کمانډ فار منیجینګ یوزر ان ګروپ دا ډېر اهم کمانډ چې تاسو باید ملګرو دی. لومړی یوزر اډ یوزر نیم user add create a new user add command د کمانډ مربوط د یوزر څنګه جوړیږي پاسورډ څنګه چینج کیږي او همداشان یو ګروپ څنګه جوړیږي یو یوزر ګروپ ته څنګه اډ کیږي دا ټول کمانډ موږ دلته راهیسې دي دلته یو سیمپلی لیکلی دی چې ډېر سیمپل دی ملګرو چې موږ یې پراکټیکل عمل ته وکړو دې باندې پوه شئ نو تاسو به بهي هلته چې ملا شئ کری به شئ. نو دلته به راشو یوزر اډ یوزر نیم یوزر اډ د یو کمانډ د یوزر نیم به ولیکئ مثال په طور کریټ ان یوزر سودو اډ یوزر اډ علي زه یو سیستم ته یو یوزر اډ کول غواړم د الفونو سودو ورسره ځکه لیکو چې موږ ته مکمل فارمیشن یا فول اکسس ولرو سیستم کې که تاسو یو سمپل یوزر وای د سودو فارمیشن ولرئ نو تاسو که روټ یوزر کې وای دې ته بیا ضرورت نشته سودو ته او که دغسې ریګولر یوزر وای نو تاسو به سودو ورسره کاروئ خو په هغه وخت کې چې تاسو د سوډو یا د ویل ګروپ ممبرشپ ولرئ. ښه ملګرو بلې من سره اډ یوزر نیم دا هم د یوزر د جوړولو لپاره کریږي خو دا من سره چیرته د کریټ یوزر ان ډیبین اوبنټو دا ډیبین بیس ده کله چې تاسو په ډیبین یا اوبنټو کې کالي لینکس او همداشان کوم ډیبین بیس ډسټریبیوشنز دي په هغې کې تاسو یو یوزر جوړول غواړئ نو هلته تاسو کولی شئ اډ یوزر نیم ولیکئ همداشان تاسو کولی شئ چې په ریډ هارډ یا کوم سینټ ویسته دې کې هم تاسو کولی شئ چې په دې ډول سره یو یوزر جوړ کړئ. سوډو اډ یوزر زینالله په دې نوم یو یوزر جوړول غواړم دا دوړه سیم کمانډ دی خو د من سره ریډ هارډ بیس ته یا سینټ ویس کې چې دا زیاتره دلته کارول کېږي دغه ډیبین بیس ته دلته هم کارولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. یوزر موډ ماینس AJ ګروپ یوزر نیم نو دغه په واسطه تاسو کولی شئ چې اډ ا یوزر ټو ا ګروپ تاسو یو ګروپ مو جوړ کړلو د مثال ډیولپر په نوم ګروپ مو جوړ کړلو نو تاسو اوس غواړئ چې یو څو یوزران راواخلئ هغې ګروپ ته یې اډ کړئ نو هغه ګروپ کې هغه کوم یوزران چې دي هغه باید د دې یو فایل باندې کار ترسره کړي چې مخته یې باید نو په دې کمانډ په تور تاسو کولی شئ یو یوزر ګروپ ته اډ کړئ. سوډو ولیکئ یوزر موډ به ولیکئ یوزر موډ نه منه یوزر موډ په موډیفیکیشن یوزر موډیفیکیشن په یوزر کې موډیفیکیشن کوم ډیولپر موډ ته موږ اډ کوو څوک اته دلته به یوزر ولیکئ. PHWD یوزر نیم یو یوزر تاسو چې کول غواړئ پاسورډ چینج کول غواړئ نو تاسو به چې کوئ PHWD به ولیکئ پاسورډ به نه لیکئ ملګرو PHWD یوزر نیم مثال set or change a user password sudo PHWD فاهم یو یوزر ده دغه لپاره زه یو څنګه کوم ما جوړ کړی د سیستم کې خو پاسورډ نه لري نو دې لپاره زه یو پاسورډ جوړوم او به جوړونه ملګرو هغې لپاره سیټ کوم نو تاسو به چې وکئ فاهم او دغه لپاره پاسورډ ټایپ کړئ هغلته به تاسو ته پاسورډ راشي تاسو کولی شئ پاسورډ هلته ټایپ کړئ مخته یې پراکټیکل کړو. یوزر ډیل یوزر نیم یوزر ډیلیټ یوزر سوډو یوزر ډیل افشار تاسو یو سیستم کې یو یوزر مو جوړ کړی د هغه غواړئ چې څه وکړئ هغه ډیلیټ کړئ نو د یوزر ډیل په واسطه کولی شئ. ښه ملګرو بل چې دی یوزر ډیل ډش آر یوزر نیم
کله چې ملګرو تاسو سیستم کې یو یوزر څنګه کوئ جوړ کړئ دغه خبرې په یاد ولرئ. د دې یوزر لپاره چې کله یو یوزر جوړوئ په هغې وخت کې یو ګروپ جوړیږي. نو ګروپ چې جوړیږي دغه تاسو کولی شئ چې بیا مختلف یوزران راواخلئ. د هغې عملي یوزر مو چې جوړ کړی دی د دې لپاره یو ګروپ هم جوړ شو. د عملي ګروپ چې دی دغې ته ملټیپل یوزر اډ کړئ. عملي به هم په دې کې کار کولی شي او ملټیپل یوزر به هم کار کولی شي د ګروپ کې کوم فایل باندې چې تاسو د هغې پرمیشن ته اساین کړی وي. مخته یې پراکټیکل وایو. دلته لږ کنفیوژن رامنځته کېږي. زه پوهېږم تاسو به لږ کنفیوز کوئ نو چې دې باندې پوه شئ. ملګرو که څه موږ ویلي وو په لومړنیو کې چې هوم ډایرکټري د صلاحیت استعمالېږي. دا د هر یوزر لپاره هغې پرسونل انفارمیشن ساتي. د هر یوزر لپاره ځان ته جلا هوم ډایرکټري. کله چې تاسو یو یوزر جوړوئ د هغې لپاره یو هوم ډایرکټري جوړېږي. نو په هوم ډایرکټري کې د هغې یوزر کوم پرسونل ډیټیل وي هغه ټول په هوم ډایرکټري کې جوړېږي. نو که تاسو غواړئ چې یو یوزر لپاره هوم ډایرکټري هم جوړ شي خو تاسو خالي یو یوزر راغله چېرته یوزر ډیل کمانډ مو وکارولو او یوزر نیم مو ورکړو د الف نوم. نو تاسو یوزر ډیلیټ کړو هغې هوم ډایرکټري چې پاتې د هغه تاسو ډیلیټ نه کړل هغه به هلته موږ وګورو هلته به پاتې وي. نو هغې لپاره چې د هغې یوزر هوم ډایرکټري هم ډیلیټ شي د هر یوزر لپاره جلا هوم ډایرکټري جوړېږي چې هوم ډایرکټري کې د هغې یوزر معلومات سټور وي. user del -r username delete a user account in its home directory. user account تاسو کولی شئ یوزر هم ډیلیټ کړئ د هغې کومه هوم ډایرکټري چې جوړ شوه د هغه هم د هغې سره ډیلیټ کړئ. دا ډول کمانډ کولی شئ. ګروپ اډ ګروپ نیم تاسو بغیر له دې چې یو یوزر جوړ کړئ تاسو سمپلی یو ګروپ جوړوئ په لینکس کې. نو تاسو به چې ولیکئ ګروپ اډ به ولیکئ او ګروپ نیم به ولیکئ. ملګرو دلته د جي چې دی دا په غاټو ما سره هلته د هغه چې دی موږ سره کوم پاور پوینټ د خپله موږ سره اړولی دی هغه دا موږ سره په وړو حروفو ده. دغه خبره ما څو لیکچرو کې ذهن ته راغله ملګرو ما یې زه به تاسو ته کوم خو ما نه بار بار یېرېدله چې دغه په دې ځای کې یاد ته راغله. لینکس چې دی ملګرو دا کیس سنسټیو اپریټینګ سیسټم دی. که دلته یو څیز په غټو به یې لیکئ او که په وړو به یې لیکئ. نه داسې ځینې موږ سره غشته لکه موږ سره هلته ویب سایټ برخه کې کار کوو په HTML کې چې موږ کوډینګ کوو هلته تاسو که په غټو ټیکس اخلئ که په وړو اخلئ حروفو هلته کوم مشکل نه رامنځته کېږي. خو په لینکس کې که تاسو یو کمانډ هغه په وړو وي په وړو به یې لیکئ او که په غټو وي په غټو به یې لیکئ چې دا کیس سنسټیو ده. که تاسو مثال یو کمانډ د ګروپ اډ چې دا په ټوټلی په وړو حروفو ده نو که تاسو جې ورته په غټو کړله دغه موږ سره سیسټم نه قبلوي. دغې ته کمانډ په وړو حروفو ورپېژندل شوی دی. ګروپ نیم به ولیکئ دا موږ سره یو نوی ګروپ جوړوي. مثال سوډو ګروپ اډ ډیولپرز د ډیولپر په نوم یو ګروپ اډ کوم سیسټم ده. ګروپ نیم خبرې وکړلې. ګروپ د څه لپاره مهم ده؟ کله چې تاسو یو پراجیکټ باندې کار ترسره کوئ نو تاسو ګروپ جوړ کړئ. نو ګروپ چې جوړ کړلو څو یوزران به هم جوړ کړي وي ټول یوزران 3 یوزران راواخلئ ټول نه ملګرو چې کوم یوزران غواړئ چې په هغې پراجیکټ باندې کار ترسره کړي نور یوزران به هیڅ ونه شي کولی بغیر له دغې ګروپه چې تاسو سیسټم کې اډ کړی دی د ډیولپر په نوم یا بل هغې د ډیولپر ګروپ کوم ممبرس یا هغه پراجیکټ په کار کولی شي نوره به کار نه شي کولی شي. ډېر اهم ټاپک ده. ګروپ ډیل یو ګروپ مو جوړ کړی دی ګروپ نیم ورکړئ هغه به سره ګروپ سره کم کې ډیلیټ کړي. ګروپ یوزر نیم همداشان تاسو سره کوم یوزر مو جوړ کړی دی هغه به سره ګروپ یوزر نیم. ها دغه لیست ملګرو بل چې د سره ګروپ او یوزر نیم لیست ګروپ او یوزر بلانګ ټو مثال ما ولیکل سودو ګروپس او زین الله. دغه کار چې تاسو که چېرته مثال زین الله په نوم یو یوزر په سیسټم کې موجود دی نو تاسو غواړئ چې مثال د زین الله وګورئ چې د کومو ګروپونو دغه غړی دی کومو ګروپونو کې موجود دی تاسو به ولیکئ ګروپس به ولیکئ او زین الله به ولیکئ. نو تاسو ته به وښیي چې د یوزر چې دی په کومو ګروپونو پورې مربوط دی په دې کومو ګروپونو کې شامل دی هغه سره یو لیست آی ډي ده شو یوزر آی ډي ګروپ آی ډي ان ګروپ ممبرشپ آی ډي زین الله. دا کمانډ دا ډول یوز کېږي. آی ډي د څه خاطر استعمالیږي په لینکس کې
ملګرو آی ډي چې دا هر یوزر چې دا یو یونیک آی ډي لري یوزر آی ډي چې ورته د آی ډي کمانډ په تر تاسو کولی شئ چې د یو یوزر آی ډي وګورئ ګروپ آی ډي وګورئ او همداشان د ګروپ د یوزر ممبرشیپ وګورئ چې دا د کومو ګروپونو ممبرشیپ لري ګروپ آی ډي نه مطلب دغه ده چې ملګرو لینکس چې دا د څه کاروي نیم نه کاروي چې یو یوزر پیژني ملګرو یو یوزر چې لینکس پیژني هغه په یو آی ډي یا یوزر آی ډي باندې پیژني همداشان ګروپ آی ډي ګروپ آی ډي هم یو نمبر دی چې د هر یوزر ریګولر یوزر کوم ګروپ آی ډي چې د هغه سټارټ د زرو څخه اخلي کله چې تاسو سیستم کې یو یوزر جوړ کړو د هغې ګروپ آی ډي به 0 وي بل یوزر مو جوړ کړو د هغې ګروپ آی ډي به 101 وي 102 داسې به کنټینیو وي د روټ یوزر یو آی ډي چې د یوزر آی ډي هغه 0 ده ګروپ آی ډي هم 0 ده بای ډیفالت چینج کېږي موږ به یې چینج کوو هلته نو یو آی ډي چې ده دغه لینکس د یو یوزر د پیژنګلوۍ لپاره کاروي نیم نه کاروي یو یوزر چې دی هغه وبخئ لینکس کوم سیستم چې د هغه یوزر په یو آی ډي یوزر آی ډي باندې پیژني په نیم باندې نه پیژني نو که چېرته مثال تاسو هلته یو یوزر ته فایل فارمیشن اساین کېږي یو یوزر ته مثال کوم کارونه ترسره کوي لینکس ته پته لګي چې د دې آی ډي یوزر دغه کار ترسره کوي دغه پروسس د دغه آی ډي یوزر رن کوي دی په نیم باندې نه پیژني چې دغه د آی ډي کمانډ په تاسو کولی شئ د یو یوزر یو آی ډي ګروپ آی ډي چې مخته پراکټیکل وکړو په یې باندې پوه شئ ملګرو موږ سره دا تیوریټیکل تیوري برخه وه نو موږ سره به ریکارډ هم هلته فای ته زه فکر کوم چې ریکارډ به هم ډېر شوی 21 دقیقې رسېدلی دی ویډیو رانه لینتي کېږي نو ده زموږ سره د کوم تیوري برخه وه هغه ما وویل انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به موږ چې کوو د دې پراکټیکل کوو چې سره ډېر اسان ټاپک دی دې باندې ملګرو رمضان المبارک ده دعاګانو په نیاز ستئ او که کومه ستونزه درس کې تاسو کولی شئ کمنټ کې میسیج وکړئ ملګرو تاسو یو غوښتنه کوم چې کوم ما یوټیوب چینل دی دا د نورو ملګرو سره شیر کړئ او همداشان ویډیوز له نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو ټول افغانان له دې څخه استفاده وکړي الله په امان